محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. ده سورة النساء ده نشوية آيات الخباتر درو آيام آيات كوري دا وستلاوات. نو ده اول آیات چې دا ومن یطع الله والرسول د جرابت د ما قبل سره دادی پرون درس چې اخرنی خبره دا چې الله عز وجل کچیر د انسانان دوی هغه څه کړی وای چې هغه د الله د طرفه نصيحت ورته کول کیږي چې دا وکدا 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 کار دوی کړی وای دا به د دوی د پاره په دنیا او آخرت کې ګټور وای او دا به د دوی د پاره شټنګونکي وای په ایمان کې اشد تثبیتا ما ولکه میخ چې کوش ټک وای به اسانه خطل ممکن یې اشترا وکړي. نو دایمګه کې په ایمان کې د ټک وهل شو دا د اسلام اعمال کدا سنت د پیغمبر د احکام د الله دي چې انسان عملي کوي دا د ټکوي په جن کې بار درغه روغ تاسو به د جن په اسانه نسخ شای په مازی خبرو باندې د جن نه اوري شک من کیږي نه منافق کیږي نه. نو دا غټه به وای دی د پاره به دا خیر وای او اشد به وای سخت به وای تثبیتا ازری ټنګول په جن کې په محکمه کېدل لکه د میخ په چې په تخته کې ټینګ شي باران راخیږي په چکوشي وای د اسلام د هر احکام چې پر انسان پر ځان جاری کوي ظاهر خو شاق تمامي درانه تمامي لکه د میخ پر سر چکوش پر دروندي مګر په جن کې نه باسي ټینګیږي په دې جن بیا خو ابدیش یو دا وعده الله کړو. بل واذا اتيناهم من لدنا اجرا عظيما والمجبد خپل ځان د طرفه څخه دې ته ډېر اجر عظیم ورکړی وای. اوس دغه اجر عظیم تفسیر کوي چې اجر عظیم څه شتوای چې الله به اجر عظیم ورکړی وای. الله یزيد الشیم اجر عظیم ده. ومن هر هغه څوک یطع چې دې تابعداري وکي الله د الله یعنی د احکام د الله د الله او احکام ته بس راکشي والرسول او د رسول صلی الله علیه وسلم داغه تابعداري وکي چې هغه کوم سنن او احکام پرامن او صادر کړی دي ادوغه اطاعت تابعداري وکي. نو هر څوک چې دغه دوی تابعداري چې د اطاعت د الله او د رسول کوي خپل ځان لازمي کوي نو کم اجر به په اولایک نو دغه خلق چې دي مع الذين دابد هغه کسانو سره ملګری په جنت انعم چې انعام کړی دی الله اعلی پاک علیهم پر دی کامل انعام چې پر کړی چې پر انعام کړی دی به غو سره ملګری
اوس نو د اطاعت ته رالو چې کوم اطاعت د الله او د رسول وکړي هغه اطاعت چې هغه عبارت دی د فرایضو د واجباتو څخه سننګای کړي ګای نه کړي نو دی پوره کامل خو نه دی ولې خو هغه د مستحبات ځنې پاتېږي سنن ځنې پاتېږي فقط هغه فرایض او واجبات چې په هغه الله تعالی سړی رانیسي دوزخ ته چې هغه د کړي نو دی خو بیخي د کاملینو خلکو څخه نه شو بیا هم په یو ښه درجه کې خصوص فرایض نه ځنې پاتېږي واجبات نه ځنې پاتېږي دی د دغه په خاطر باندې الله تعالی د چا سره ملګری کې دغه کسان سره چې کاملین دي چې دغه څه مستحبات لاندې کې پاتې شي سنت لاندې ځنې پاتې شي فرض واجب خو الته پرېږدو الله دی دغه کارو کې زه به اوغه درجه ته ورلورکم کنه دی د عمل د لارې په هغه درجه کې دی د عمل د لارې خو نو دی کم دی دغه درجه لوړه د هغو مستحبات او آداب لا ټول مراعات کړي دي دا نه دي مراعات کړي مګر علاوه چې دغه کارو کې زما ور سره وعده زه دغه سي اجر عظیم ورکوم د دغه فقط دغه قدر حق کې دی چې معنا زما د جنت نه نوزم الله دې دغه حق ورلوړوم دغه خلق ملګری کوم هدا ملګری کې به بیا خبره وکړو ومن هرغه څوک چې اطاعت وکړي الله د الله والرسول د الله د رسول په د فرایض او په واجباتو کې په اولایک دغه کسان چې نوږي دغه چې د کښته درجه خلک چې مازه د فرایض او واجبات انجاموي دی به مع الذين د هغه کسانو سری په جنت کې انعام چې انعام کړی دی الله اعلی پاک علیهم قردی معنا کامل انعام چې هغه کامل جن کړی دي چې مستحبات او آداب لاندې دي پریشي دی به دغه سره چې دا نو څوک چې د الله کامل انعام پر کړی دی الله دغه بیان کې دا ډلې درشي من النبیین یو د نبیانو د ډله څخه نبیان چې هغه چې معصوم بندگان دي یو لا کو څلور ویش زره زیات کم دغه نبیان دي چې دا الله چې ما پر انعام پر کړی دي نبیان دي په نبیانو کې کوم هغه نبی دي چې هغه د مستحبات پریشي یا د سنن پریشي یا آداب فرایض واجبات آداب ګرد ژوند آل عیال د دین قربان کړی دي دغه والصدیقین چې دا عبارت د صدیقینو چې موږ صادقان ورته په خپل عرف کې اولیاء بولو مجاهدانو د اولیاء ډله ده اولیاء چې دی هغه هم په انبیاء او په رسیدل نه دی هغه خو د عصمت په درجه کې دي هغه خو معصوم دي چې بیا د حفاظت په درجه کې دي معصوم خو نه دی خو ځان یې ساتلی دي د ګناه او د خواهشاتو څخه انبیاء ته خو د عصمت درجه الله ور کړو نو صادق په قول کې هم دی چې څه وایي د جن په باره کې هغه خبرې په صداقت د عمل د لارې صادق دي چې کوم عمل کې د الله د رضا د پاره کې ریا او دا شان پکښ کې مقصود نه اوازه مقصود نه نو د عملی صادق سړی دي قولی صادق سړی دي نو صدیقین چې دي د جمع د وصدیقین او دغه چې په انعام الله پر کړی دي دا ډېر عبارت د صدیقین څخه د دوا والشهداء او دا ډله عبارت د شهدا او څخه ده شهدا جمع د شهید هغه چاته ویل کیږي چې د الله تعالی سره عشق بازی وکي عشق بازی دا د چې الله تعالی د جن د پاره د الله د رضا د پاره ځان پر جن له پاکي د ځان پر وسوځي لکه پتان چې پر شمع باندې عاشق دی پتان کته سجدلی په خوا هوس خو بل پاندې دته چندونه راځي نو چراغ بو پر چراغ برابر دی راګرځي رونه ته بد ځان برابر او چې ورس ورنه نوځي نو به سره نو سپیدا کوریا د چراغ پر سر به سره یباله بدر دغه ځای ورشاو کې ایو لمبا بس وصل شي تر هغه وخت دی نه ګرځي د چراغ لکه دا اوس چې موږ د لال بیگ چې ورته وایي څوک یا د سره پتنان دغه هغه نه دي هغه تک تور هغه پتنان چې هغه د شمع سره عشق لري چې پر هغه باندې ځان کباب وي دی ګواکې هغه رقم دی دغه خمري ډیر کې خو کفارم راځي په جنگو کې ځان بربادي دا ګر د شان چې مسلمان کې خو هغه کې خو هغه د الله سره عشق بازی نه کوي هغه د خپل شهوت سره کوي یا د خپل باطل قانون سره کوي چې زما قانون به تطبیق شي یا زما پاچی باید پراخ شي یا زما شهوتونه باید تر سره شي دغه سړی چې خاص د الله سره سودا کوي دغه چې د خپل ځان د الله د پاره ورکړي دغه شهدا دي نو په انعام چې الله بل کړی دی الله بل شهدا دي والصالحین او بل صالحین هغه کسان دي چې هغه متبعين دي د شریعت په واجباتو په مستحباتو په جټور کې هغه فرایض واجبات مستحبات دي مراعاتي موږ نو برای پلانې سړی جندار پلانې سړی نیک بخت دي د صالحان نو موږ په دغه ترجمه کوو نو دغه څلور ډلې الله یاد کړي چې دا پر انعام چې پر سوی دي نبیان سول
صادقان سول، شهیدان سول، صالحین سول. دغه بل سړی چې د الله او د رسول اطاعت کوي په هغو څلورو ډلو کې خدای نه دی داخل، نه نبي دی، نه دی د مثال په طور د صدیقینو څخه دی، نه د شهداو څخه دی، نه د صالحینو څخه دی، خو د دین ضروريات یې ماضي کړي دي، هغه یې په ښه عقیده کړي دي، د الله او د رسول اطاعت یې کړي. الله وایي زه دوی ملګري کوم په جنت کې د دغو کسانو سره. دغه نو اجر عظیم دی چې مخکې ذکر شوی و، دا دی دلته ذکر. دا اطاعت داسې شی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بول زما ټول امت جنت ته ځي مګر نه هغه څوک چې هغه منع وکړي خپل نوکان ونیسي چې جنت ځان پر شا. نو اصحاب ول داسې سړی مسته چې هغه خپل پښې ونیسي چې جنت ته نه ځم. پیغمبر ول هو زما په امت کې ځان بولي من اطاعني، هغه چا چې هغه زما اطاعت وکړي هغه به جنت ته داخل شي. ومن عصاني فقد ابى، څوک چې سرکشي کوي زما احکام نه مني، زما سنن نه مني، زما فرامین نه مني، په ما پسې نه راځي، پر شا ټالوي وي، هغه ګواکې پښې ټینګې کړي نو نه ځي. نو په پیغمبر چې سړی پسې شي پیغمبر دوزخ ته نه ځي، پیغمبر پر غلطه نه ځي، خامخا دې ولاکه بل ځای بوځي به جنت ته. نو دا متابعت د پیغمبر او د الله دا دغه شی چې دغه څلورو ډلو سره سړی ملګری کوي. دا ملګری کې وس خبره څنګه ملګری کوي؟ معنا د لږ عبادت کړي د رتبه دون لوړیږي لکه د اوغه یا رتبه دی هغه ته څوک رسیدلی شي. نو ته د نبی رتبه وګوره، د شهدا او د صالحین او د صدیقینو رتبه یې ډیره غټه ده، په هغه پسې دی نشي رسیدلی. کته نو د اوغه سره ملګری شي بس مازې په جنت کې نه وځي. نو په دغه هغه خو دې کسانم چې اطاعت الله او د رسول یې نه کړي مازې ایمان راوړي، نور یې نه کړي الله بخښو کې جنت کې داخلي. د معیت څه معنی؟ مازی معنا چې جنت اغم نه نوځي د امن نه نوځي بار بنال ته بیان سره ویني ګر سره د شي بي او یادونه رتبه علاوه کې چې توغه سره رتبه کې یو شي کې نه اوغه د رتبه معیت مرادي چې رتبه یې وکي ځکه هغه فاضل دي، دا سړی مفضول دي، مفضول د فاضل درجه ته کله رسیدلی شي معنا هغه چې دي بهتر دي، د هغه دي چې پر د هغه خلک بهتر کړی شي هغه رتبه نشي پیدا کول. فمازن نوته وجنت دانه به اجر عظیم صحبتي فاغه کسان من نوزي چې داغه د الله د مغفرت لوري نه نوتلي اعمال نه کوي. مطلب یا تاسو چې د دغه سره دي چې د چې هر وخت فوق غړي د انبیاء او د دغه ډلو ملاقات ورته حاصلېږي. دا نور عام جنتیان چې دغه ته دغه ملاقات نه حاصلېږي. لکه په دې دنیا کې چې یو سړی د یو پاچا او د گورنر سره یو خاصه رابطه لري، خاصه رابطه چې لري بارون دی هغه نور رتبه لري، لکه هغه پاچا چې رتبه لري دی هغه نور رتبه لري دی، د گورنر رتبه لري. یا نو دی داسې دي چې ما لکه دا نور رعایت چې ورسره لري چې موږ رعایت کوي دی پر موږ مشر دی دغه رابطه. یا دی چې دی هر وخت ورتلای شي کور ته یو رقم آشنایي ورسره لري یا قرابت ورسره لري، خلک نو برای دی ګر سره د پاچا د کور سړی دی، کو څه د پاچا د کور سړی دی، پاچا دی یا د گورنر دی یا پر رتبه کې هغه رقم نه دی. د بادشاہ د کور سړی دا معنا چې دیم د جمل کې هغه د جمل کې هغه هم نه د معنا دی چې یو خاصه رابطه ورلې د تګرا تک بارونو خلک د په یوسترګ ګور وای دا د بادشاہ د کور سړی دی. الله وای زم د دغه کسانو چې د الله او د رسول اطاعت کوي دغه کې د بادشاہ د کور سړی دی، د څلور نه پاره کوي بادشاہان دي د دوغه سره په جنت کې ملګری دي. ملګری دا معنا رتبه نه د اوغوره او دام نه معنا چې ما دیم د جنت په کونج کې ګرځي هغه یا دی به خاصه رابطه سره د تګرا تک بسره لري. د انبیاء هم نشنه به مجلس سره لري، د صدیقانو سره به مجلس لري، د شهدا او صالحینو سره به مجلس لري. وحسن اولئک رفیقا، په پای کې علاوه وحسن شایسته دي اولئک دغه کسان رفیقا ازروی ملګری. اصل خودشي چې وحسن رفاقه اولئک شایسته د ملګری د دي هغه په جمله کې چې کوم فاعل دي د رفیقا دغه څخه تمیز د فاعل استثوی دي. وحسن شایسته دي اولئک دغه څلور ډلې رفیقا ازروی ملګری ته بنو دا نه وای دا زه د دې ملګری نو چی شي دي علاوه دا داسې ملګری دي چې د دې ملګری ارچاته نه رسیږي. چې په انبیاء کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دي چې نور نه بیان په ملګری فخر کینو د امت لپاره خو به غټه د سرجغه ده، دا خو به غټ اعزاز دي. علاوه دا نو ډیر شمولګری دي، ولې د شمولګری هغه دي چې په ټوله ژوندۍ ته تاوان نه رسیږي. د نبی په ملګری کې په دې دنیا کې تاوان نه رسیږي، که په هغه دنیا کې به ولا تاوان سره خود علاوه دا نو شمولګری. دا آیات چې وسباب دي چې دا څلور ډلې هغه ډلې شوې چې الله پر دې انعام کړی دي. الحمدلله تبارسي الته چې موږ په الحمدلله کې وایو چې اهدنا الصراط المستقيم، یا الله موږ ته خلا رسیدا ورشه
کومه لار؟ صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغه کسانو چې تا انعام پر کړی هغه دغه څلور ډلې پوغه الحمدلله چې موږ یادو چې الله پاک دغه چا لار ته وشه چې تا انعام پر کړی دغه څلور ډلې د دې پر لار مو برابر کړو. د دې څخه علما رحمت الله علیهم یو بل خبره استنباط دی، وای هغه سړي به چې دعا کوي په الحمدلله کې چې صراط الذین انعمت علیهم دسی به ویل چې اهدنا الصراط المستقیم، موږ ته سیده لار وشه کومه صراطک الله پاک استا لار صراطک بس خلاص داس بخلاص سوی وای یا د هغه کسانو لار چې تاغه انعام پر کړی دي. د دې څه دا خبره معلومیږي چې حق لار یوازې په مطالعه نزد کیږي، حق لاره یوازې په مطالعه نه زده کیږي. عوام الناس خلک دي چې مازی اردو زده سوله بالا د ځغلي اردو په تاوا رانیشي اردو تفسیر رانیشي ورته ناستي برای ملا صاحب ته وزمر ضرورت نشته خپل کار کیږي. د دین لاره چې د بد اهل دین زده کوي چې اتلس کتاب وایي چې د خواښونه نه ولاکه دا دغه معنا سو چې مشته لاره وشه مستقیمه کما چې ما غدی پر روان دي هغه رکب نه خود دې څه بز دکې ته بد دغه د نبی خبرو ته بغوږ نیسه د صدیقین او شهدا او صالحین خبره ته بغوږ نیسه داس د کیږي. زموږ به بل مثال وو کم مسلک وس په دې دنیا کې ستاسو دغه کتابونه کې نه د ډاکټري کتابونه نست خو ستاسو خسرې به ورته په بازار کې به د ډاکټري کتابونه راني خپل کور به وای بروي د ډاکټر څنګه ډاکټر کیږي نه ډاکټر کیږي چې دای بس تا شاته وانه چې روزمره استاد ته حاضر نشي پر خپل ټیم باندې داغه خبري ونه مني درغه وخت ولا ډاکټر خیاطي او نجاری د خود جیم کتابونه نشته نو دا به ته کتابونه رانه سه برته خیاطي کته نجاری خو شی لانه برته به استاد ته ورځي هغه شی به در سره د استاد ذکر جلاده چې درته شي وای کار چې به استاد شي به وفاش دین چې به استاد به وفاس دغه دین باندې به مختوري پر غلطه لار رواني په خپل سر به زوري چې یا شکر مشکرم بخاری پروت لکه وس عام خلک مالي دل دی په وهابي ګراتو په دغه خودسری ولې اختصي ولې چې د امام صاحب خبره نه مانی دا بل امام دا نه مانی خود پښتو بخاری رانی ولې پښتو ابن ماجه رانی ولې ورته ناستي هغه کې د حدیثونو څخه ګر سره حکم منسوخ دي اشد چې وای دی کوي ناس خدای ته څوک ورشي بعد دا منسوخه سوی دی په بل حدیث په قران کې به دغه آیتونه ته پیدا کوم چې منسوخ عمل نه پکې دی پښتو قران کریم رانی شنو دی خورته چې غیدل دی خو هغه په قران شریف کې وای ورته چې دا خو منسوخه سوی دی نو خلاصه د خبرې ده چې دین به دغه څلورو ډلو څخه زده دا اهل الله دي مش چې طریقه سبیل الله چې زده کوو د اهل الله سبیل زده کوو دا به دغه څه کیږي نو په الحمدلله کې موږ دغه دعا کو چې الله پاک سدلاره وشه دغه چا ته انعام پر کړی دي انعمت علیهم هغه نو څوک چې په دغه آیات کې دغه تشریح وسو چې انعمت علیهم دغه او په دې آیات کې د دې چیر سبق در تشریح وسو چې هغه اجر عظیم چې شری الله ول دغه سره د ملګری کومه دا ډیره بهترینه ملګری ده باب زما بوله وحسن شایسته دی اولایک دا کسان رفیقا ازروی ملګری کته ورشنو چې ما وخت درته ویل چې دای چې دغه کسانو سره ملګری سو دا نو د په عمل دا ځای وګټي چې د خو مازه فرایض او واجبات کړی په الله ولاړ د نبی سره ملګری سو په جنت کې 4 وخت غواړي ملاقات ور سره کولای چې د جسدورو ډلو سره الله وای داز ما فضل دی داز ما فضل دی لکه پښتانه چې وایي چې باروي ته حرکت کا زب برکت کما حرکت دا معنی ته مازه واجبات فرایض پر ځای ک الله زما د خو برکات ته احسانات ته نو وګوره چې برمه دغه فضل درکې چې دغه کسان هم نشینه میکړي زیب دغه سره په شواروس خامخه ستاز غواړي هغه وخت په مجلس ور سره کې ته دغه د دربار څخه پیردار نه لري چې ودی ګرځي ذالک الفضل دغه فضل چې دی دغه احسان چې دی من الله دا د الله د طرفه څخه دی په ذالک اشاره و دغه ملګری ته وصول الفضل صفات ذالک دغه ملګری الفضل چې داخنو احسان دی د صفات او امدا دی من الله د الله د طرفه څخه دا الله د زما د طرفه څخه دی دا ستا خپل دونه تور نه د چې ته وغه وګټه ته کنرشه په خپل تور به دغه نشي وګټه هغه نه څه ګټل چې ته از جنت ته ځان ور داخل کې دغه کسان هم نشي خو نه تر لاسه کوي الله دا نو زما فضل دی نو انسانانو کې دعوت ورکي چې د الله د طرفه چې کوم اوامر راځي هغه ته سیو باندې سیسته لپاره په دې دنیا کې خیر په ایمان کې مرشد درټنګي اجر عظیم درکې لکه دغه اجر چې دغه شو خلکو به هم نشي وكفى كفايتي بالله فعلا سره اصلي دسلي وكفى الله وكفى كافي الله على پاک دا بینو زائده سی بار مرویدانو دو ته تعجن غواړي خو وكفى خپل فاعل ما غواړي وكفى كافي الله الا عليما علم کېدل خبردار کېدل الله وي ما ته نو زما علم چې دی بس دغه استفاره کافي دي دا نو ما ته معلومیږي چې نو وسوک په حقیقت توګه چې دی اوغه د الله او د رسول اطاعت کې دغه مخلوق مشګر د دعوی کو
دا وکفا بالله علیما دا دې ته په دې ور واچاوه چې یعنې دغه دعوه د اطاعت الله او د رسول خو موږ ګرده کوو، مګر خو الله اصلي علم خو زما سره دی چې دغه سړي سم اطاعت دی په اخلاص باندې دی دغه سړي دا نه دی. نو چې الله پاک علم ستا دپاره کافي دی څه معنی؟ یعنې نو جزا پر درکوي، داسې به نه کړي چې یو بل یې وارخطای په دې دنیا کې هم پر ځان خوارۍ تېر کړي د الله او د رسول احکامو متابعت مې وکړي، نو چې بیا به مې الله ورسره ملګري کړي په مینه کې الله خو ما درته ویله چې هم زه په خبر یم نو خو معنا جزا درکوم. یو بل یې په منافقت کړی دی برای پر الله بې تېر کړم، ما به د دې اطاعت نه کړي، ما زه به د خولې دعوې کوم، الله به مې ملګري کړي، الله وایي زه په خبر یم. دا دواړه ما ته معلومېږي ته راته تېر ولا کسې چې په خیانت کې دعوه کړې ده، دا بل پاتېږي نه، دا بل به خپلې رتبې ته رسېږي، دا چې په صداقت اطاعت کړي دا د الله علم په دغه ذکر کې چې الله ما ته ارڅ معلوم دی بس را معلومیږي دا خلاص شو دا مضمون. اوس بیرته دې خبرې ته راځو. درې رکوع کېږي چې موږ دا سبق را شروع کړی دي، دا هغه معامله د مخالفینو سره وه چې منافقان پکښې کې راغله، دا کفار پکښې کې راغله، یهودو نصارا چې یو رقم بل رقم به د جنه سره کول. په دا ترڅ کې به د مؤمنانو فضائل هم بیان شو، ولې مؤمن خو بیا د کافر مقابل دی، نو چې د منافق حالات بیانوي د مؤمن فضائل به بیا ګړی په ګړی ورسره بیانوي چې مؤمن بیا دا فضیلت لري. دا نو هغه سلسله اوس هم روانه ده چې دا معامله مع المخالفین ده چې دا زموږ مخالف خو چې زموږ په دین کې مخالف دي، د هغو سره بله معامله ده د جهاد. دا نو بیا اوږده معامله ده. دا اوس رکوع شروع شي بیا تر شپږمې رکوع پورې چې په دې کې بیا د جهاد خبرې کول کېږي. نو جهاد خو د مؤمن سره خو بیا نه کوي، که په مسلمان را اړه خو د مخالف سره کېږي چې هغه کافر دی عقیده نه لري، نو د هغه سره به ته جهاد کوي. نو مال معامله د مخ هم د مخالف سره را شروع چې یهودي دی منافق دی اسی دی ځای ځای به د مؤمن فضائل ورسره ذکر شوي د خاطره د مقابله چې دی د هغه مقابل دی شیان په خپل ازداد سره معلومیږي، نو چې هغه به بیان کړ د منافق او د کافر د مسلمان به ښه بیان کړ، خو معامله د مخالفینو سره وس هغه د مخالفینو معامله د خو ترجمه زی بدلیږي د جهاد هم په مقابل کې د کافر کېږي. نو الله پاک داسې فرمایي یا ایها الذین ایغه کسان آمنو چې ایمان والا یاست خذو تاسو در ټینګئ حذرکم پرهیز خپل. حذر بیرې ته ویل کېږي، دا حذر ام بیرې او پرهیز ته ویل کېږي، پرهیز والا خو بیریږي. تاسو به کتلې په خپل ماحول کې پر سرخان چې کښېني عاجز صاحب دا بنجان در واخل ځینې بیریږم وایي ځینې بیریږم، نو څه معنی ځان په لاس نور کوم ځان ځینې ساتم پرهیز کوم. الله پاک وایي ای مؤمنانو اول خپله بیره و بیداري در ونسي. بیره چې سړی د یو شي څه لري نو ورسره بیدار غفلت بیا کوي. بره په سترخان 100 رقمه خواړه پراته دی داسې لاس پکښې کې ټپري بره ګای کډو ته لاس ورواچي ګای ساده وچه ګوله وخوري. دا شیانو ته چې بیریږي هغو ته لاس نه و. نو مسلمان خو ګرد مر دښمنی د کافر سره ده. الله وايي بیره چې در سره ټینګه که په لاس کې دا پریز چې په لاس کې ټینګه څه معنی چې نه باید ستا څه داسې غفلت وسي چې کافر نه به بره حمله در باندې وکړي. ستا پیردار به یې چې 24 ګنټې ولاړ 24 ساعته ستا پیردار په برج کې ولاړ دی لکه د ملکو دا دغه رقم نه ده. ماښام خو ګرده خلک بېږي مګر ته د حکومت ځایو ته ورسه چې پر هر څو بجې ته ورځي عسکر به ولاړ ویښ وي توپک مو څخه. خدا د حذر دی، دا د پیراده دی چې فرما دي څوک نه چې په غولدنګي زبیدایم ګردش باندې ټینګي بوي یا ژوندۍ علال. نو الله پاک مؤمن ته ته به حذر در ټینګي بیداری بکای. نو حذر یوازې بیداری ته نه ویل سول، امادګی ته د اصلحې هم ویل سول چې د شبتنه چې تګر عمر مفتخوره لکه اوس مؤمنان چې دا ځان مړ کې ولاکه کافر ته شکست ورکړي. خو موږ ګرځو مفتخوري موږ چې جوړ کړی دی ته یو شی وای کز موږ تعلیم دی د بل په کلمه دی کلام موږ نو جوړول، که متعلم دی د بل په کاغذ دی د بل په کتاب دی، حتی که قرآن وای د کافر تر ماشین راوتلی دی. مسلمان خپل ماشین نه دی جوړ کړی چې قرآن په چا کې دا مقابله کولای شي. دا خدای سم ساسو لکه د 2 کال کې شنه د خپل ځان ساتل چې مور لاس ولا ورنه کی نو دی بیا د مور مقابله کوي شي 400 لقتی دغه کې خبره پر پښتاله. وس موږ ټول شان هغه خو موږ حذر نه دی نیولای. واعدوا لهم ما استطعتم على بل زم دغه سوای چې امادګي ونسي دوی ته تر هغه د وخت چې طاقت. نو څه معنا ته د سره په علم کې ځان برابر وزمرګر د خلک چې فخر په دغه کې کښه خارجي ساعت ورڅخه دی بارادار کمې پر دانور خلکو ځان کوڅو ته چې زمړه ته پچشتر لوتله خو یو بنجه تاولا کې جوړ کړی خو د بل جوړ په لاس کې دی د بل په دغه باندې فخر کوي. دا څه کار دی؟ نو مسلمانان باید خپل تخنیق او خپل صادرات ولري چې دای تخنیق ولري دای صادرات ولري دای د شاله سره برابر شي بیا مقابله کولای شي. دا چې د بل کلاشینکوف په وجه کې راچوري دغه د پم جوړ کړی دا ولاکه په دا کلاشینکوف ته دای مات کړي چې
چا چې کوم بم در کړی دا پیدا وختي جوړ کړی دا بیا در کې دا وخت در باندې خرڅي لانه دا جنگونه چې وس جوړي د خپل د سلاو د لپاره مارکیټ جوړي چې ډیر خرڅي سي د دې د لپاره نه دي چې د ما به مات کې د ماته دوه خبره به د مغزو څخه باسي دلته چې دی دا دغه الله ولد الله په دغه قول موږ عمل نه دی کړی خپل حذر موږ نه دی راټینګ کړی زموږ ګرد کار پر شهوات دي کوم خان دي کوم تعلیم یافته دي کوم ملا دي کوم پاچاري چې زه نعمتو کې مالیت څنګه وکم زموږ کار توجه مېلو ته دا نو د څه نه دي چې د اوسه څه دي دا د 1800 کال څخه د غلطي سوي د اسلامي رهبران چې اسلامي مشران دي د اړ وخت تاریخ چې وګوره پلانې زر منځاني درلوده پلانې 800 منځاني درلوده نو د منځاني څه خود ارشفه نوی وچ په وجه نه د دې من سره د بجه دغه د کار پر جماعه باندې روانو کافر چې روزمره اخته او اسلحه جوړول وس د 800 کال د مختل د دونه پیشرفت کړی تا وس په شپ ورته کړی چې بار आवाज ته مات ورکوم نو الله پاک دغه قول مجنو عمل کړی الله یا ایها الذين امنوا هغه کسانو چې ایمان ولای خذو تسدر ونسي حذركم هغه احتیاط ستاسي هغه پرهیز ستاسي چې ام بغرد مر پیرا پر ځان کوي کافر ته متوجه چې ود د په مقابله کې کم تلک راتهږي کم دامن راتهږي او هم به اسلحه په مقابله کې ورته جوړه او هم بغرد مر در سره ګرځي موږ خو چې وس د اسلحه د ګرځولو حق نه لرو ونی خو در ټول ش حکومت چې ته بوله خو د طالبانو به پر اسلحه خلک نه کړم په وهلو کې چې تاسو اسلحه ټول وزرته چې د چا زوی مړي د چا راستول چې تاسو اسلحه وړي خو اسلحه ما حاجت اصلي دي د زکات خلاصه ده د سرسایت خلاصه ده علاوه حاجت اصلي ته ما پر ډبې اډو کې مرامته پکې بلانه مې وښته اسلحه را ولې لازم اسلحه بیانو بیا خپل الله پاک پاغه عذاب اخته کړ چې کافرانو د لبارنه فکر کی یو څه مرمۍ کله را کوی چې څه کوي ولا وکړه چې پوسټ یې نه دغه خو تاسو ما سوي چې په کافر دې ګرځي بیرته بمبار کړی چې نکړه بمبار حذر اسلحه ته ام ویل کیږي ار مؤمن حق لري چې اسلحه ور سره وسه تر ټوپو تر ټانګو تر سکلو تر ارشي اول دا واره دغه حق د مؤمنانو پایماله سو د جهاد اوس پچی شو خو د ګورو چې شې جوړی کړل په کور کې ته پنځان ور فرجه تجرمانه بنجي ساده ته پنځه ده څو وسرته خو چې الله ته یې چې خذو حذرکم خداز ما حذر دي نو دا قانون که ارچا تطبیق کړی دي چې درایته څخه اسلحه ټوله کې حرام کار کړی دي په ورځ د قیامت غاړي په بند فنفروا فشالا فاک وایتسی نفر وکي نفر وتلو ته ورکړي د جهاد لپاره ثباتن دلی اوین فرو یا ووزی جميعا کرده علاوه ولارسی په مقابله کې د کفار و در سره کم دوه طرز کیږي یو دادی یو دلګي اوس ولاړه دغه دلګي باسته دیغه ورس چیرې بیا بل روانه هغه چې بیا را رسېږي بیا بل روانه ده ثبات دا جمع د ثبتون صبا و گروه ډلې ته ویل کیږي ثبات هم جمع لري ثبون امر د ثبات معنی ډلې ولارسي او جميع د چې په خپل غټ لشکري په زورو پر هجوم پر وکي کوي وی دلګي کفایت نه کا علاوه خو یا دغه مقابله وکي یا دغه مقابله وکي فنفرو تسووزي ثبات ډلې ووزي دلګي ووزي په نوبت اوین فرو یا ووزي جميعا کرته په خپل ووزي نو دا الله تعالی امر وکي ګوره څو امر سو اول خذو حذرکم خپل حذر او پرهیز خپل بیداری او احتیاط اسلحه دا ځان ملي کوي او بل چې دي فن فورو ثبات او بل به تاسو وزي په ډاله په وار یا ګرځه په خپل مقابله ته ودرېږي چې کافر ګرځور ستادر اثر لاندې د سرنک پورته لکه وس چې دی غلبه حاصله کړي یو غړی جنه پرېشت چې دلته ټکې چې دلته باروي ز صلح کوم الته پر بل وخت لاره اچولي چې هغه لکه پر بل وخت لاره اچولي تدني پر ګوډولا ولا کسي ولا د خو جلاجم پر مخ په فروت دی بجوي چې پر ګوډو کېږي پر سر دی بل لغت وي بل دی الله پاک نقطه مقابله کې ورته ودرچې دین سپورت وان بشک منکم استقل من هغه څوک دا د منکم خطاب عام سو په ظاهر خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ډاله کې د مسلمانانو په ډاله کې منافقان ستا کنه نو ظاهر خو په اسلام کې د اسابل کېږي نو الله ګرځي یادي وان بشک منکم استقل د جماعت څخه کدا حقيقي مؤمنان دي کدا ظاهر چې د مؤمن نوم پر یادي خو ګرځي وس په مخاطبینو کې د اسلام را لې خطاب ورته وسونه په تاسو کې لمن هغه څوک چې خامخه لا يبطئن چې دای قراروالی کی نو سړی چې قرار دي د بل په خپل تګروانی خدای اخر شاته کیږي کنه شاته کیږي نو د يبطئن څخه د تمراد ورستوالی دي نه دي قرار دي قرار بر پاتې شي په باندې برګر سره نه سی ولر درش کړه سره و ان بشک منکم سسغل من هغه سوق دی لا يبطئن چې دای ورستوالی کی وسنه مش ترجمه په ورستوالی کو کنه سخه بوتو دا قراروالی ته کیږي لا يبطئن دای قراروالی کی نو بر اخر شاته کیږي ادای شاته کیږي نه نو چې پاتې په قراروالی په چمه ځان پاتې کی وس ورته وګورالای فإن اصابت
که چیرې ورسېدې کومو تیس ته مصیبتون غم هغه نو تیس ولاړه جهاد په دورې چې ورلې یا پلا د شکست سره مخ شوې تراټې وزغاست په مسلمانانو ګډې سولې کفار غالب سول خدا مصیبت یې کنه او یادار کم د چې مځکه په شهیدانو ډکه کړه مړی درڅ وکړه خو مصیبت یې کنه نو علاوه که تیس ته مصیبت ورسېدې شکست او یا شهیدان قال دی باروي دا شات چې پاتې سوی قد انعم الله علی قد فتحقق سر انعم انعام فضل وکي الله علی پاک علی پر ما باندې یا روي پر ما د خدای پاک فضل وس سبحان الله کور سره تل په خدای کې جسمه غوښ په پټوانه کې راټولې کړي وای دا رقم جنگ وای سوی دي ترجمه ته فهم دي قال دی وای دا څوک دغه چې ورسته سوی دي قد فتحقق سر انعم انعامك الله علی پاک یعنی احسان ربانی وکي علی پر ما ولی از د جهات لم اكن زخنا ومعهم د دې سره شهیدا حاضر وم دا چې نو مر سره دغه لوی فضل وس دغه نو د خدای فضل بولی الله ولی خدای ته غم ورسي دی پاتسو د خپل کار چالاکی بولی او د خپل پاتې کېده د الله فضل بولی چې خدای پاک فضل ربانی وس ولا ان اصاب او کچیر ورسدي کوم تستفقد احسان د الله کیا پلا د الله احسان او رحمت تر باندې وسغنه بیا څنګه دي چې دا ورلیا پلا د پکاتر مزکی خالی کړ د شاو ګرځول تا غنیمتونه ټینګه کامیابی دي حاصله کړه راکېږي ونی ولې ځنه کدا درته ورسېدي نو بیا دې څه چمکي لا یقولن دینو بیا خامخا داسې وای دا لا یقولن دی وای خبره دغه د چې دی وای یا لیتنی کنت معهم خدای ما بینس کی جمله معترضه ده دریا ما ګام واړه دینو وای څنګه یا لیتنی ای کاش مال كنت جزخ وای معهم د دې سای يرمان چې نزور سره وای خوانجنو التکاو چې زمر سره وای زینو بیا په کار شو پیدم د کافرانو فافوز فوزا عظیما فافوز ما به کامیابی حاصل کړي فوزا عظیما غټه کامیابی په قران چې هغه منطقي هم په دې ډک کړی نو چې زور سره وای دا خدای وای په د ما بینس کې الله تعالی دلته جمله ورواچول الله دې دا څنګه ګډ دي کأن لم تكن بينكم وبينه موده ځان دغه لري اچولې دي لکه ستاو د ترمنځ کې اسرابته و دوستي نه و لکه ستاو د ترمنځ کې اسرابته و دوستي نه و نو خو تلیا به ستاب چې چاته لري معنا چې یعنی پر ما امریکا نه وکړي ځینې ور سره بوتله مزید ته پریښه ولم نو الله پاک دې دغه څه ګرځي لکه تاسو چې علاقه نه سره درلود نو ارمان چې زه ور سره وای نو بیا به التخوان کړ خور سره سوی بوای دا یو تفسیر بل تفسیر دا دی که ان لم تكن بينكم وبينه موده چې ګواکې لکه ستاسو د ترمنځ چې دوستي نه یې څه معنا دشمن هم دغه رقم په افسوس راغی هاي هاي دې دا لاسون هم چې دا تعجب هم کوي شاینو چې زور سره وای الته خو د زړه د خروش ډک دي چې ولې دی کامیاب وسول دلته نو دا خبره دی په دغه طرز کې چې نو زور سره وای الته هغه عسجه راپورته چې د اعمال ولې واځي دی واغستې د کامیابی او نیکنامي ولې واځي دی نو چې زور سره وای شو د دوستۍ څخه نه وای د دښمنۍ او د بغض څخه وای د بغض ګډ دی چې دا ولې د کامیابی ستاپه نصیب سودانم ولې تا وګټي د غنیمتونو ولې تا وګټل ماته شی لا نه راکول شو خدا خبره کوي پر دغه رقم کې د بغض کوي تر دغه ځای پوری الله عز وجل دغه جهاد په باره کې اول امر د حذر وکي چې حذر به د مؤمن سره ګرد مر سره حذر ځان ساتنه د ځان احتیاط پاملرنه چې د کافر سبب هغه ته بيږي نه او بل د خروج امر وکي چې یا په ډلو په دلګي په نوبت ولاړ سي یا ګرد په یا ولاړ سي مقابله وکي او ځینې کسان چې ځان شاته پاتې کوي دا د منافقانو کار دی چې د په چل ځان شاته پاتې کوي بارنو دوه حالت دي چې مؤمنانو ته غم ورسېدي د خدای پاک فضل ربانی وستنه عمر سره کله په خدای چټکور خیر کړی دا د خدای فضل وي که مؤمنان کامیاب شول البته بل سونه موږ چې هاي چې زور سره وي بیا زده دی په جبه پیدل علاوه دا دی ویلی وای دا معنا وای چې یعنی زه د دې سره من علاقه نه درلودل لکه دوستي چې نه خلاوي تور سره یو ته په کاسته پاتې سواله ته ځان داس کې چې معنا زه خو نه خبر او مت اړیکه مونږ سره خو تا قرار ځان شاته کاوه پاتې سوی یا په جوجه او یادا چې د سوای لکه د چې دوستي ګر سره نه معنا د بغض پر رقم وای چې دا غنیمتونو مال ولې ګرځي د دیسو دا کامیابی او دا نوم ولې د دیسو ما نوم نه وګټي د وګټي دغه بغض د خاطر بیا د دغه شانی وای پس یو الله عز وجل مال دغه د جهاد خبره تشپور رکوګانو پورې جبسي کوي نو الله عز وجل پر موږ ټول مسلمانانو رحمت وکي چې د دې د چاله څخه خلاص واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.